بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري ومسلم. سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه واي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی: زما دې په الله تبارک وتعالى قسم وي که الله تبارک وتعالى ستا په ذریعه یوه سړي ته هدایت وکړي، دا تا ته تر دې زیات غوره ده چې سره اوښان ولري. د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی. صدق رسول الله. الإسلام في